د ملي بیرغ په ښکته کولو مهال څه دردونکې پیښه وشوه؟ ولې سپین بیرغ یې ولګوه؟ دا چې چیرته ولې خلک ولې ناهیله شول؟ د دې موضوع په اړه ټول جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. په سر کې غواړم دغه عکس وګورئ چې دا ځوان په ډېرې ناهیلۍ سره بیرغ ته ګوري او په ټولنیزو رسنیو کې بیا ګڼ شمېر خلکو پوسټ کړی دی او خپل نظریات یې ورته لیکلي دي. خو واقعا هم یو دردونکی عکس دی او تاسو نه هم غواړم چې په اخره کې خپل احساسات په دې اړه ولیکئ. راځم دې ته چې هر هیواد ملي بیرغ لري. د هر هیواد کلتور، ژبې، ویاړنه، هنرونه، تولیدات او هر هغه څه چې د یوه هیواد نمایندګي کوي د هغه هیواد د نوم ترڅنګ د یاد هیواد د بیرغ نشان موجود وي. د هر هیواد وګړي له خپل بیرغ سره د جنون تر حده مینه لري، ځانګړی احترام ورته لري، تر سیوري لاندې یې د خپلواکۍ او سیالۍ احساس کوي. بده به نه وي چې ووایم خوشبخته دي هغه څوک او وي به چې د خپل هیواد له دې عظیم ملي ارزښت سره د خپلې خپلواکۍ، سیالۍ، شان او شوکت حیث ژوندی بولي. دا به هم ووایم چې هر هیواد چې د همدې لوړ ملي ارزښت په قدر نه دی پوه، هغوی د ژوند په سخته ورځو مبتلا وي. هر هیواد ولسونه چې خپل ملي ارزښتونه عزتمند کړي، هغوی ته نړۍ عزت ورکړی او څنګ یې ترې کړی. افسوس چې په نړۍ کې یوازینی هیواد افغانستان دی چې د اسلام په نامه یې ورڅخه دا د یو ځل بیا دا ستر ارزښت اخیست. دا پیغور به د تاریخ پاڼې پیړۍ بیړۍ زموږ په ژوند و، موږ ته او له موږ وروسته زموږ بچو او لمسیانو ته وریادوي. موږ که په دې حقیقت پوه شو، له شرمه به ځمکې ته ګورو. زه اوس پوه شوم موږ په یوه ټوټه چې دنیا ورته د ناموس او عزت وقار ور په برخه کړی، موږ یې دفاع ونه شوه کړی. نو بویه یې په هیڅ هم غیرت ته آمادګي نه لرو. هر افغان ځوان که دې بیرغه پرته ځان راحته او بې توپیره بولي، هغه دی پوه چې د عزت، غیرت، وجدان او احساس په نامه هیڅ هم په ذات کې نه لري. افغانستان یو خپلواک، ویاړلی او پرمختلونکی هیواد و، دی او وي به انشاءالله. که څه هم د ځینو پلیتو دلایلو په اساس زموږ ملي ارزښت درې رنګه بیرغ ته سپکاوی وشو، خو باور لرو چې لمر به راخیږي، هیواد به روښانه کیږي او اوسنۍ واکمنه ډله به د دې ځواب موږ او تاسو ته ووایي. تاریخ به یو ځل بیا د افغانستان د ولس بېننګي او د واکمنۍ ډلې ظلم، وحشت او غدار په خپلو پاڼو کې ځای کړي. هیله لرم لا دومره به نه یو بې غیرته. د افغانستان 40 میلیونه وګړو څخه به هرومره 90 سلنه د دې درې رنګه ملي بیرغ ور رپېدو ته سترګې په لار وي. 80 سلنه به یې د احترام په خاطر په خپلو کورونو کې رپانده ساتلی وي. 10 سلنه پیغلو به ترې ټیکری او جامې جوړې کړې وي او زما په ګډون 40 سلنه زلمي له غدارانو د انتقام اور په سینه کې بل ساتي. د هیواد راتلونکی د طالب په لاس نه بلکې موږ او تاسو به یې ټاکو ډېر ژر انشاءالله. تل دې وي افغانستان بسیا او عزتمندې وي. د میرویس او غزنوي لمسیان او رپانده دې وي درې رنګه سپېڅلی او ښکلی بیرغ.